بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا فتقصر لقلوب موسى عليه السلام فأغنوا دلائل دي قدرة خپل باندې إلى فرعون تو ملئه أو مشران دي قوم دي فرعون فقال وتقول إني رسول رب العالمين ذا رسول دي رب مخلوقات بهم فلما جاءهم بآياتنا كلا چراغ موسى عليه السلام دوی تسر دلائل دي قدرت دي إذا هم منها يضحكون ناڅاپه دوی په دغه دلایلو په پورې خندل پس خندونه یې پورې ویل وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها نور خو د موږ دوی ته هیڅ دلیل مګر هغه به لوی و تر هغه بل خور نه هغه نه و چې سپږې په مسلط شوې خو دې اصلاح نه شوه تر هغه نه غټې چینګښې بیا په مسلط شوې ملخان په مسلط شوه اوبو په مسلط شوې وینې په مسلط شوې خو خدای هدایت نه ونصیب کړی وقالوا يا أيها الساحر او چې کله به کوم عذاب په دی راغی بیا به یې نظارې شروع کړې موسی علیه السلام ته ورته ویلې به ای ساحره ادعو لنا ربک ته وغواړه د موږ دپاره رب خپل نه بما عهد عندک په سبب د هغه وعدې چې د تا سره یې کړې ده چې که دوی ایمان راوړي زه به عذاب ته لرې کړم نو هغه وعده خو تا سره کړې ده ته هغې وعدې په واسطه د ده نه غوښتنه وکړه اننا لمهتدون بېشکه موږ لار موندونکي یو اوس خبره ده چې د عذاب په وخت کې موسی علیه السلام ته زارۍ هم کولې او ساحر یې ورته ویلې دا ولې دلته خو بیا باید رسول ورته ویلې وای چې ای رسوله ته الله ته سوال وکړه چې تا سره وعده کړې ده چې د موږ نه د عذاب لرې کړي وایي دوه توجیه دي یا دا چې دومره بدبخته قوم و لکه په هغه معجزو پورې چې خندل مخکې اذا هم منها یضحکون دا رسول الله باندې په دغه وخت هم پس خند ویلی رسول یې نه ورته ویلی موسی د خدای پاک رسول ده دې رسول نه ورته ویلی جادوګر یې ورته په دغه وخت کې او یا د دوی په خیال ساحر عالم ته ویلی کېده د دوی علما خو جادوګر و نو یا ایها الساحر ای لوی عالمه دا معنی ده چې ته خو الله ته سوال وکړه چې دا عذاب دې موږ نه لرې کړي موږ لار موندونکي یو وفلما کشفنا عنهم العذاب چې کله به چې موږ لرې کړو د دوی نه عذاب په دعا د موسی علیه السلام سره اذا هم ینکثون ناڅاپه به بیا دوی بېرته وعده خپله ماته کړه ونادى فرعون في قومه غږ وکړو فرعون افتخارا په خپل قوم کې چې دا د ده چارو چاپېر څوک موجود و هغو ټولو ته یا د جاچانو په واسطه په بازارو کې وګرځېد اعلان یې وکړو قال ویل یا قوم ای د ما قومه الیس لی ملک مصر آیا ما ته پاچاهي د ټول مصر نه ده وهذه الانهار تجري من تحتي او دغه ویالې چې د رودنیل نه جدا شوي دي اصل منبع دا د ما د بنګلې لاندې نه ده تېر شوی وهذه الانهار تجري من تحتي د ما د بنګلې لاندې نه ځي افلا تبصرون تاسو نه وینئ دغه لوی جاه و جلال د ما چې ام پاچا یم ام ویالې د ما د ماړۍ لاندې بهیږي ام انا خیر من هذا الذي هو مهین العیاذ بالله بلکې زه بهتر یم د دغه سړي نه چې موسی علیه السلام چې دا سپک ده ولا یکاد یبین او قریبه نه ده چې صاف بیان وکړي په ژبه کې مثل لقنت ته چې هغه ډېر خو ختم شوی و په هغه دعا باندې رب اشرح لي صدري خو څه څه لا پاتې وو تاسو اوس د ده منئ العیاذ بالله او دې ما نه منئ دلته د سپک نظر کوو دا څنګه پیغمبر ده دا نن سبا بعضې علاقو کې بدماشان په لاس کې یو زنجیر کړی پرته وي په دغه خلکو ته ځان ورپېژني د دوی د سردارانو بو بنګړی د سرو زرو په لاس کې پروت دا به د دوی د سرداري او نښانه وه فلولا القي علیه اسورة من ذهب ولې نه دې غورځول کېږي په ده باندې وښي د سرو زرو چې موږ وپېژنو چې دا رښتیا پیغمبر ده وښي د سرو زرو په دنیا کې د نر ګېډه ده که د ښځې ځکه دې د ښځې زمان دي موږ د نر زمن یو په پلار لیکو پلانکی د پلانکي زوی دی د ښځې زمن دي په شناختي کې مور لیکي پوهېږئ پاسپورټو کې په شناختیو کې د خارج ملکو کې پلار نوم نه لیکي پلار یې معلوم نه ده مور یې په عامه ده نو
ولې په دې باندې نه دي غورځول شي او جاء معه الملائکة مقترنین یا ولې نه دي راغلي د دې سره ملائکې پیوسته ثبتړلي چې هغه موږ ته بیان کړي په ده خبرو یې بې عقلان پیدا کړه خپل قوم فرعون دا خبرې ورته وکړې خو په رښتیا وایي العیاذ بالله چې رښتیا وایي دا که پیغمبر و که د سرو زرو بنګلې وي یا به ملایکې وي فاستخف قومه سپک بعقل پیدا کړو خپل قوم په اطاعوه دغه قوم د دغه فرعون اطاعت وکړو انهم كانوا قوما فاسقين بشک دوی دی قوم فاسقان فلما اسفونا الله تعالی کړي چې موږ په غضب کړو الله مو دې وساتي د الله د غضب نه انتقمنا منهم نو د دوی نه انتقام واخذ فاغرقناهم اجمعين طول مغرق ربوبك فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ومګرځول دوی پیشوایان د عبرت اخیستلو لپاره او مثالونه د ورستنه خلکو لپاره